د کورنیو چارو وزارت امنیتي چارو مرستیال الحاج مولوي عبدالله مختار د میدان وردګو ولایت د اوروژنې او طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته د رسیدو نوې ودانۍ پرانیستله. الله جل وعلا شانه دې دا مجلس د راتلونکي د ښه پرمختګ ذریعه کړي او د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو عمومي ریاست د هغوی په زیار او د حاضرو کارمندانو په کوښښ باندې دا پروژه پای ته ورسېده او نن د افتتاح شاهدان یو. الله جل وعلا شانه دې چا چې په دغه پروژه کې زیار ګاللی ده هغه ټولو ته د دنیا او د آخرت ښه مقامات غواړم او خدای دې وکړي چې موږ همیشه د داسې غونډو شاهدان یو او د موږ په مټ باندې د خپل هیواد د رغولو او د خپل ولس د ښه خدمت کولو توفیق را نصیب کړي. د تعمیراتو لوی رئیس مولوي شریف الله الهام د یادې پروژې د کار په اړه داسې وایي. پروژه د اطفایې د میدان ښار کې د اطفایې دې کې بیا څو شیانو همده ټاورې وي، احاطوي دیوال و، تعویر و، بسته کمپلکس اداري او پارکینګ ورسره، یو د اوبو څاو او یو سره سپټیک و. نو په دې باندې شاوخوا 140 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی او د دې مصارف هم د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو د ریاست بودیجې نه ورکول کېږي.